مکه مکرمه نه چې کله هجرت کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړ چې مدینه ته ځي، نو یو دو لس 15 مرګري به یو ځای کېدل او مدینه ته بدلل، څوک به یوازې بدلل. د حضرت عمر بهادرۍ ته وګوره چې دې کله ته نو د پټ هجرت نه دی کړی، دې میدان ته راووت بیت الله ته او د بیت الله نه طواف وکړو او تورې اوچته کړو، دې خلکو ته یې وړقوله، وایي زه روان یم هجرت کوم که چا کې لاس زوري میدان ته دې راشي. د ایمان مضبوط ایمان کلک، او چې بیا مدینه منورې ته ورسېده، په مدینه منوره کې بیا خو د مسلمانانو ازادي وه، داسې زندگی تیره کړه چې هغه زموږ د پښتنو خبره د ښه مضبوط ایمان او د نرتوب زندگی، کلکه زندگی تیره کړه، د اسلام دپاره د مضبوط ایمان مظاهره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی. دې نه اندازه ولګوي چې د بدر قیدیان کله ونیولی شو، او یا کسان د بدر قیدیان، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره میټینګ کاو چې دې سره سو، نو چا وی چې صاحبه دا خو ټول زمونږ تربوران دي، ټول زمونږ رشتہ داران دي، بس پرېږدی دوی احسان به پې وکړو. چا وی صاحبه فدیه به تیوالو، جرمانه پیسې به تیوالو پرېږدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته مخ ور واړو، عمر ستا سره میټینګ دی، وی د الله رسوله زما خبره خو که ما وکړه نو عمل پې نه کوې نو څه له وایم؟ نه، عمل خو وروستو خبره ده، ته خپله خبره وکړه. رسول الله مبارک ته په داسې قسمه امورو کې الله فرمایي چې وشاورهم فی الامر، دې سره مشوره کوه په دې انتظامي امورو کې، کوم څیز کې چې صراحتا وحی نه راغلی یا وحی راغلی د خو تحدید او تعیین د مکان او د زمان نشته، بیا دې سره مشوره کوه. عمر ستا سره دی، وایي که ما خپله رای پیش کړ نو عمل پې تاسو نه کوئ، ته خو وایه عمل به بیا کوو یا نه خو وایه. وایي ښه زما خو دا رای ده چې دا ټول قیدیان دا زمونږ په خلاف راوتي دي، زمونږ دشمنان دي، مونږ پسې بدر ته راغلي دي، مونږ په جنگ کې نیولي دي، جنگي قیدیان دي، دا ټول وجل پکار دي. او څنګه به وجلو؟ وجل دا دی چې د چا پکې رشتہ دار دی اب خپل رشتہ دار وجلي، چې مونږ الله ته نن وښایو چې الله ستا په رضا کې نه پلار پیژنم، نه زوی پیژنم، نه ماما پیژنم، نه تره پیژنم، نه زوم پیژنم، یو تا پیژنم. یو خواته بل خوا پلاری، تا به عالم پلار بنالم، یو خواته بل خوا زوی وي، تا به عالم الله زوی بنالم، یو خوا پروردگار دی، بل خوا ښځه ده، بل خوا ماما دی، بل خوا د ترور خاوند دی، د تره زوی دی، زوم دی، ټول بنالم او تا بالم. قرآن هم داسې وایي قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تکسون کسادها و مساکن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اے پیغمبر دے خلق توایا تا تخپل پلا زوی خزا قبیلہ مال دولت بلڈنگ دا اللہ نزیات ہوگی، دا اللہ دا رسول نزیات ہوگی، او دا الله د دین د پاره د مضبوط مشقت نه چې جهاد وته وي دا غي نه زیات خوږي، دا غوړی او الله رسول رستوي، دا غوړی او د الله د رسول پلار کې وتل قرباني کېدل دا رستوي، او دا ارس د تزیات محبوبي د خدای او د رسول نه او د الله پلار کې د وتلو نه او د کوشش نه.
ښځه او بچي او مالونه او بنګلې هر څه به وروسته وي، الله او رسول به مخکې وي. ایمان به دې ته وایي. او که زه وایم چې نه زما خو مال دی او زما دولت دی، دا به څه کوي؟ او که زه ده ووایم چې وروره بانک به یې ووایي مانځله خو ځم، خو دا ګاک رانه ځي، بیا خو به دا ګاک لاړ شي، ګټه به ونه کړم، مال به خرڅ نه شي. ګاک مخکې شو، پیسه مخکې شو، خدای او رسول وروسته شو. زه خو پټي ته تللی یم او دا ګوټ کومه، دې مزدورانو ته ولاړې ماسپښین بانګې ووایي یاره د وروستو به منځکو کوز ځم، دا کار خرابېږي. واه واه، دا کار مخکې شو، الله او رسول وروسته شو. تجارت مخکې شو، الله رسول وروسته شو. ډېر قمقل خلک د خپل دوست او د خپل یار سره لګي ګپ شپ کوي او بانګ وایي یاره که زه دې مانځله ځم دا دوست مې خفه کېږي. الله وروسته شو. ایمان دې ته نه وي، ایمان دې ته وایي چې الله به د هر چا نه مخکې وي، د الله رسول به د هر چا نه مخکې وي او دا باقي هر څه به وروسته وي. الله وی کدا سے دې ونکړل نو فتربصوا حتى ياتي الله بامره، انتظار کوو د خدای عذاب را روان دی. دا ولې نن د خدای عذابونه په موږ په مختلفو شکلونو کې را روان دي. قسم په خدای د الله عذابونه دي په مختلفو شکلونو کې د الله عذاب را روان دي، مختلف شکلونه. تاسو وینئ که نه روزانه غم دی او تکلیف دی، غم دی او مصیبت دی، جړا ده او فریاد دی. کور کې دننه جړا ده، کور نه بار جړا. د رور غم جاړم، د تربور غم جاړم، خپل غم جاړم، د بچو غم جاړم، د ګاونډي غم جاړم، د روغ صحت غم جاړم. نن هغه زوی مې ناجوړه دی او هسپتال کې دی، وجي دعا کوه. نن شفا ته ځمو، نن کراچۍ ته زوی وړمو، نن هلته او نن دلته. ټول ورځ خلک سرګردانه دي. ولې؟ دا ټول تواغیت او د دنیا دا خواهشات مخکې کړي دي او الله او رسول وروسته شوي دي. الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې زلزله به راشي او خلک به په ځمکه ننوځي. د الله عذاب خو یوازې دا نه چې د بره نه بمونه به راشي او خلک به پرې والوځي. د الله عذاب خو یوازې دا نه دی چې سیلاب به راشي او د خلکو کورونه به یوسي. دغه هم د خدای عذابونه دي. او چې دا نن امت په کوم ټینشن او تکلیف کې مبتلا دی، په خدای قسم د دې نه غټ عذاب د خدای بل نشته. ولې به موږ په غم اخته یو؟ دا دنیا ډېره خوږه شوه، دا پیسه ډېره خوږه شوه، دا د رور نه خوږه شوه، تربور نه خوږه شوه، پلار نه خوږه شوه. په خدای چې نن خلک د پلار سره د پیسو د لاس اروا نه کوي. پلار نن وروسته یو پیسه مخکې ده، نن د رور سره روانه ده. رور پسې ټوپک رالي، رور پسې ټوپک د ځمکې دپاره. هلکه ټیک ویم که غلطه وي؟ رور پسې ټوپک رالي، پیسې دپاره، دولت دپاره. په خدای قسم که رور پیدا شي. یو سړي نه چا تپوس وکړه چې یو کشتی ده، کشتی غرق کېږي، ستا پکې ښځه هم ده، ستا پکې بچي هم دي، ستا پکې رور هم دی، او تا ته څوک وایي چې یو ځله بچ پرېږدم څوک خوښی وی رور. وی ولې؟ وی ځکه چې که ښځه مړه شي بله به وکړم، که بچي مړه شي نور به راوړم، بله ښځه به وکړم نور به راوړم. او که رور مړ شي نو پلار مور مې مړه دي، بل رور راله نه راوړي. دقه یو رور دی. رور ډېر خوږ دی. نن سبا زړونه پردي شو په خدای قسم، د پیسو د لاس، د لالچ د لاس. دا څه دنیا کې پاتې شو؟ دا په کومه زندګۍ کې مونږ پراته یو؟ دا کوم ژوند کې مونږ پراته یو چې پلار دله خدمت کوي نو بابا دی، او چې پلار د خدمت نه پرېوت او کټ ته ورسېد استاد جي دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي چې زر مړ شي. مور دله خدمت کوي نو دا مور د جي مور ته دا مور خو جي داسې او مور خو داسې او د مور صفتونه دي. مور په وړاندې جنت او پلان کې، او چې کله مور کټ ته پرېوته او د غوجل نه پرېوته چې غوجل د نشي پاکولی او میخ او غوا دله نشي لشلی او د سار چی نشي پخولی او کټ ته پرېوته نو بیا سار به څه ټټر کوي، هر وخت ټټر دی جوړ کړی. بیا مور ته وایي څه ټټر دی جوړ کړی دی، نیکبختي په قلاره کښېنه تیاره خوره، ته د کور کار کې څه له ګوتې وې،
او د انګور سره ولې جګړه کې او کړ کړ دې جوړ کړي او ټر ټر دې جوړ کړي دي ټر ټره بیا دې مور پورې خاندي او چې غریب لګا نه جوړ شي استاد جی دوا کا مور مې نه جوړه ده یا خدا دوا کې چې خدای جوړ کی نه جوړيږي نه دوا کې چې خدای په خپل رحم وکي مړه سم په پښتو کې وا چې دوا کې چې خدای زرمړه کې چې خلاص شو دا جوړه دا خدای عذاب وګنی ولي وړ ګران دي چینی ګران دي غوړي ګران دي پټرول ګران شو ډیزل ګران شو ګیس ګران شو توبه واسه سبټی توبه نو استلا یو ظالم به کوزيږي او بل ظالم برازي هغه ظالم به کوزيږي دا هغه غټ ظالم برازي هغه ظالم به کوزيږي دا هغه غټ ظالم برازي مونږ دې ظالمانو پسین خدیو دینه مونږ خدایان جوړ کړی دي الله یاو دې شریک نه لري الله ته رجوع ولې نه کوو حضرت عمر فاروق کې دغه ایمانو رضی الله تعالی عنہ الله رسول دا ټول وجل پکار دی دا سه بنو وجرو ستا پکې تر دې عباس او یو دې پکې زوم دی ابو العاص ته دا خپل تر او دا زوم لاله دا به وجل زما پکې ماما دې د ماما وجنه دا ابوبکر پکې زوی دی هغه خپل زوی وجنه د علی پکې رور د عقیل او خپل رور وجنی خایو الله تا چې یا الله نن ستا د پر نه ماما پیجنم نه تر پیجنم نه زوی پیجنم او نه زوم پیجنم دې ته ایمان وای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تمه او غتمه دا وا چې کدا ملکم خو خبره خلاص شوه او کدا جمدی پریدم کې دی شي خدای پاک دا مسلمانان کی او کې دی شي ردوینه پیدا خدای مسلمانان دی او تمام دا غتمه په بنیاد عمر خبره ډیره سخت ده ګرانه ده ښا جبريل سره مشوره وکړه سم مشوره دستا وې دا الله رسول استغفر وګورې که فدیه دې واغښتره دی او یونا نو کال لبستا د مرګرونه او یا مری په د کشمیر نو حضور پاک صحابه ته وي چې که فدیه مو واغښتا نو او یا بده کې کال لمری ماته جبريل وې ډېره خدمړ دي شي جنت ته بلړ شو دیالو جرمانالو په غیبس جنگی سازو سامان والو دي ته بزاد مضبوط کو پیغمبر علیہ السلام ته غفیدیه واغښت وقدیانه پرې قودل وحی را لدا الله د طرفنا وحی خفی د الله رسول کتال اختیار نه وی میلاو کنا اختیار او دا چل شوی وی نو اور براغلی او دا ټول به سوزول به د عمر نه او دا غدا غمرګری نه چې هغه کمره پیش کړي او دا عمر د رأی مطابق آیت نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض د پیغمبر د پاره مناسب لار دادا چې قیدی ونی سو سر قلم عمر ټیک بل فاضی دیگا دا ایمان دی ډیر سيزونه د حضرت عمر موافقات دي یو رأی ور کړی دا الله د هغه رأی مطابق قران نازل کړی دی ماشاءالله مدینه منوره کې یو منافق او د یو يهود مسلمان جګړه رااله منافق هغه ته وایي چې په ځړه کې کافری پړه کې د دین دشمنی د دین او په خله کلمه وایي منځونه هم کوي دا منافق دی چې پړه کې د دین دشمنی بس دا منافق دی بس پوه شي ادلنه د دین دشمن او دلنه پیغمبر نو منل په خله به ځان مسلمان وي یهودی او منافق را رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وی زمو فیصله وکا یهودی په حق او منافق په نه حق نو حضور پاک د یهودی په حق کې فیصله وکا دې ته په بیان کوي چې دا په مسلمان دی او کدا یهودی دی نه د انصاف نه بکار اخلي کې یهودی دی که مسلمان دی فیصله کې به حق کار کوي چې فیصله وکړه او بار اوتل هغه منافق وتوی يهودي ته راوي دا فیصله مان را خو اوس پیرستا پیغمبر وکړه یره بس دا مینه را واخه عمر رضو باغ فیصله دا منافق دی خیالو چې عمر ډېر تیز دی او ډېر جذباتي دی او دا کافر دی بلا نه بدی شي نو ابا زما ظاهري اسلام ته وګوري او مال به فیصله وکړي عمر يهودي لکم ځای فیصله کوي يهود خدا بدی شي په زما د ظاهري مسلمانانه ته وګوري او مال به فیصله وکړي جلال حضرت عمر صاحب
مسلمان منافق په خلی مسلمان عمر صاحب ته چې زموږ د فیصله ده دالو وکینه او وکم درل يهودي وته صاحب ودا فیصله اوس حضور پاک مبارک وکړه خدا غونه منله او تعالی را واستم چې باغه فیصله کو وی بس ټیک اس خبره نشته د پیغمبر فیصله دی نه منله او مال رااله زبدلو کم کنه فیصله کې کوړه لا تورې خل کړه خې ولا مخ پاک او بار درو وته او چې تورې چته کړه منافقې په پدا سټو او تورې نه سره دي اخو ورده وی چې د پیغمبر د فیصله نه پس مال فیصله وروړي زبر دغه فیصله پیغمبر فیصله نه مني او مال راځي دین خدا معلومه چې ته پیغمبر ته انصاف والا نه وي ته پاغه د انصاف عقیده نه لري هغه ته به انصاف وي ځکه مال راځي دین معلومیږي دا چې پیغمبر ستانه د وخت هغه فیصله دی بدی شي او مال راځي دین معلومیږي دا چې ته چې پیغمبر نه پويږي او ته پويږي دین معلومیږي دا چې ستا په پیغمبر اعتماد نشته او په ما نشته ولګه سم فیصله درته کوم د منافق قوم لاړ حضور پاک لوي سه عمر زموږ سړی وجلې دي مفتو کې وجلې دي نسپینا او نتور او سړی وجلې دي حضور پاک عمر له غوښتوي سړی دی وجلې دي بیا د الله رسول اقرار یې بالکل د غوا ضرورت نشته ما وجلې دي ولې دی وجه وې سب تا فیصله نه منل استاد فیصله نه پس مال راغی یاره عمر داده سوکړ زورنه بده ور کړو غزار بده ور کړو پوی کړي بده نو سر دته ولې واو وی الله رسوله کدینه پسم سو ستا فیصله نه منی او مال راځي دقه چل به وسره کو باقي ستا خو خدای چې مال زیاتی کړي په ما تخپل فیصله جاری کړي ضمیر میں نه برداشت کوي چې ته د فیصله او کې اوسوک دیغه نه مانی او غ فیصله دې مال لري دې زمانہ کې بشتخه مونږ لدا سه اوس خو خیر دلک بیمارم د دې فیصلو نه وته ما او نشم کولی په دماغو مې بوج راولي او په خوا به دا و چې جد له په یو درخواست ورکړه وې زمون فیصله په شریعت وکړه بابا جی له ودا سه ډیر راتل نو جج بوته په چا فیصلو کوئی په شاداده مولوی سه نو دواړه ډلې براله نو چې هغه به ته فیصله ووروله نو چې دا چا خلاف باغوي دا نه منم واپس زمدانه چې شریعت کې د ګټۍ د مولا فیصله مانی او که شریعت کې د تاوانی نه وینه سه په پښتو به فیصله کوم شریعت کې د تاوان دی وې سه عدالت په عدالت په فیصله کوم په مولا نه د مولا فیصله خدا خپل ګړې نه ني او خدا قران او د سنت نه نو کده ګټه و معنی او کده ګټه نه و نو د قران او د سنت فیصله نه معنی او سمشتا دقه منافقین منافق چې نه پیژنې دقه منافق دی ډېر خلک وي دا منافقین څه ته وایي مې دا چې په زړه کې دین بدی شي او په خوله یې مني یاره وي دې زمانہ کې شته ما وی چې بس توبه وباسم که رجسٹر راوړې نو زه به راته لګیا شم شروع به راته وکړم او تر مرګه پورې به اخلاص نه کې علامه شمس الحق افغاني صاحب د خدای پاک وبغي افغاني صاحب افغاني وکړ هغه نه چاته پوسو کو وی دوس سره په صف کې مونږ کېږي او کنه کېږي هغه وته وی او کېږي وی صاحب کتابونو خو لیکلي دي چې دوس سره په صف کې نو درېږي منذ سره مکروه ده وی کتاب چې لیکل نو هغه زمانہ کې چې یو دوسو اوس ټول دوسان دي رقم کم باو باسو الله اکبر اوس ټول دقه لوبه ده رښتیا وایي چې د 100 روپو او د 0 روپو مسله دی راشي او شریعت کې بیلې ونه په شریعت فیصله نه کوم په عدالت کوم دا قران نه منل شي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هغه ججان په کې داخلي چې دا خدای او د رسول فیصله پرې دی د ته پته را چې دا فیصله دا حق فیصله ده او د پیسو د پاره او د سفارش د پاره نه کې لاندې راځي د آیت لاندې راځي تباہ برباد شي حضرت عمر سوي الله پاک آیت نازل کوي سیب کدی نه پسم سوکرال او تا فیصله کړي او هغه نه مني او مال راځي والله دغه لوبو سره کو سمې دل باجا کو
پرېږده مې نه د مازدیګر ته وه او چې ستا څه فیصلې د شریعت زه غاړه بستیم الله پاک آیت نازل کړ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون څنګه دي يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مفهوم به و معنا نکوم عمر چې سویلی ټیکی ویلي سویلی ټیکی چې تعالی فیصله راوړي او هغه اونمني دا د سراړو مسلمان نه دی دغه تسخه کړی دی آیات مقصد نه حضور پاک پر راغی الله رسوله دا بیبیانو ته وایي چې پرده شروع کی هغه زمانه کې د مخ او د لاسونو او د مری او د سټ پرده نه وه لاندې د خپو د ګیټو میټو دا پرده نه وه نور پرده وه خو مری او سټ او سر ویښته او د لاسونه دا بخکارو خلک به داسې زنانه به داسې بیلو پټې ګرځېدې نو به زمانه ورو ورو اصلاح کېږي حضرت عمر فاروق راغی الله رسول تا ته خو ورسوک راځي نیکم راځي او بدم راځي ته مهرباني وکړو دې بیبیانو ته وایي چې پرده کوي ښځو ته ووایه رسول الله مبارک وی عمر ما ته چې الله حکم وکړي دا خو سخته خبره ده نو زه به تابعداري کوم الله نه دی ویلی نو بس خیر دی اسم نشتا زنانو ته وی اوزه او د بس چل کاو چې ام المؤمنین بتلا هغه زمانہ کې بود اسمات او بار کاو خزوبه پکور کې نه کاو بد به غنل دا وی رواج یو خاص دی ولته بخزت لې سړی بال تنتل نو عمر به چغي والے اے فلان کې امید دې ګوره ښا خیال کاوه دې د پاره کې دا شر شور جوړ کما چې دا پرده راشي لیکن الله نه راوستا او چې عمر بار بار مطالبه کوي نو رسول الله مبارک ته الله وی ګور الله اعلان راغی یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن دا الله رسول لونو ته بیبیانو ته د مسلمانانو مندو ته وای چې پړونی بسر لوپټه بسر دا عمر خوخه عمر پړه کې مخ کې نه رالل دا نه چې ګني خدای ته پته نه و نه الله ته مخ کې قران لیکلی او له محفوظ کې لیکلی دی عمر ته اړه کې مخ کې واچو لا پس آیات حضرت عمر فاروق ورته سوی وی دا الله رسول چې دا طواف وکړو د مقام ابراهیم سره به یو 2 رکعات نفل کو کنه وی عمر ما ته الله نه دی ویلی چې الله وای نو کو وکنه فورا الله آیت نازل کا عمر خبر ټیک دخا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف اوکې مقام ابراهیم نشاته ودرېګا او 2 رکعات ومنځه دینه غټ ایمان بلکې دي لکه یو خبره الله واچولا او پیغمبر ته اوه اقص جبريل راځي او د قران شریف آیات راوړي دومره لوی سره عاجزي سو او یو ټکي د عظمت بلې د عاجزۍ ور مدینه په کوڅو کې وګرځي چې کله امیر المؤمنین دی او بادشاہ نه یو ځل پلارته یو ځنګلو کې بګرځي د سیف د مدینې نه بار امیر المؤمنین دی پروتوکول نشتا او څومره بغیر د پروتوکول نو پولیس والا نه ګرځو نه او څومره بغیر ټوپکه ګرځو نه هغه سره سیف اسم نشتا پلار روان دی او یو زنانه ده او الته کې د ماشومانو د چغو आवाज دی د ماشومانو د چغو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د ماشومان ولې جاړي یو خزه د ماشومان او مخلو بچی دی ورسره ودا وګی دي اخذ لګیا د اور بلې او کټوي په پرته ده او اور بلې ودا ولې د ماشومان جاړي ودا وګی دي لګی دي خېټه دړ کوي جاړي نو شابه دا کټوي زر راکوزه کوله ورکوي دي کې اوسه نشتا ودا اور ولې بلې ودا خو ته شوب دي او د خټ کومه ته شوب سره خټ کې ودا د ماشومان او تمه پیدا شي چې مور را لسفخي نو کده کې ولا خدای خوب را وسته ودش وګي حضرت عمر وته غوسه شو نو چې دا وګيري او د درد د لاسه چغي وای او ته شوب ولا خټ کې او د دې تمه پیدا کې نو ته عمر امیر المؤمنین لول نه راځي عمر لول نه ورځي بادشاہ لول نه ورځي چې ماشومان د غم کې اوس شی ولا مقرر کې او تسوي وی بادشاہ لول نه ورځم وی د قیامت پر ورځ به زما لاس او د عمر بګریوان
نه پیژن چې دا عمر فاروق نه پیژن د خدای دربار ته به راکار پرېدم به نه زما بلاس یو د خدای دربار به چې خدای پاک عمر زما بچی د لوګي مړ کېدل او زما د بچو خېټو دردونه کول او عمر زما غم نه دی کړی حضرت عمر لګ غلې شو وته وی خوري تا نه عمر څه خبر دی کتا وته او یو د لشي در نه کړو بیا خدای ترا کاګه تا نه څه خبر دی وی چې ما نزال نشي خبرولي بادشاہي ولې کوي بس فورا روان شو کور ته خدا خو نه پیږي چې لار الته یو خو مضبوطه بوجه د سامان ډکه کړه او غلام ته ویرا پښه کا غلام ته وی نصیب زسلې دا خو بزولم زنه او کریم ز غلام وی د قیامت پر ورځ بدما پیټه ته وړي راکا لیکل که قیامت پر ورځ زما بوجه ته پسره او زما پیټه ته پوګه کینو دا اوسته یوسا او قیامت کې نشي پورته کول نه بوز زولم وی بوجه مو ته چې تکړه ډیر درنه وا چې کم سړی د اولو بلد نه کنه د پړنو هغه نشي وړل او چې کم بلد یې غبي وړي شي وی اخو بلد نو وی د خپې به کګي وګي تل راځي ابو جه غونډه یوړه او خیمه کې خدای ته ورغول او دا غینې سو واز غماز غو سيزونه میزونه ستوان را واغشتل هغه ماشومان له په خکړې ولوي دی ولا جوړ کړ او یې چې جوړولې مې چې دې خواشه زکو وینا زکو نو وی اور نه بلیدو وی پوکې به اور لور کا وی قسم دیغه نوکر وی غلام وی اوس مغه منظر د ما پسترګو کې دی چې هغه لوګي به د حضرت عمر په دی ګیره کې یو قابل قوت راوته هغه لوګي پوکي ورته وای او هغه الوی ولا په خکړه او مخ کې ورته کې خان شابه دا خو دیتا امیر المؤمنین وی سماستم امیر المؤمنین دی منگم امیر المؤمنین شتا منگوی دا امیر المؤمنین دی اچلال شو دا بل امیر المؤمنین شو اچلال شو دا بل امیر المؤمنین شو اچلال شو دا بل امیر المؤمنین شو امیر المؤمنین دا ظالمان دی دا دینا خدای تپوس کئی نن په خدای قسم ورچه خلق دا لوگی بلشو نن خلقو کل روٹای نشتا ابو رضم چوری دل یوزای که وی اوڑا نشتا وی ماشومانو لمروجی را واغشتی او غم ولا په اوبو کې وخټ کولې بغیر د غوړونو بغیر د غنا د سوته غوخینه او غم ماشومان ته کې خو دې دغه د حل ستا بچی به خو داسې ته خو د قوم په وټ دغه ته رسیدل د قوم خو تعالی په دلارو کوسو کې منډه والی ته جنن په دغه ځای ناشته خو د قوم د وجه نه په دې ځای ناشته دا نن چې ته په غټ موټر کې ګرځې قسم په خدای را دې قوم د لاسا دا چې نن اوړه ګران دی او بل څه ګران دي دا ستاسو هغه پیسې دی او د ټیکسونو په شکل کې زی او هغې په مزه کوي په بار ملکونو کې چکرې لګوي او په غټو غټو موټرو لینډ کروزرو کې ګرځي او غټې غټې بنګلې یو دا دی پلان دي اره دې د پلان نه دي دا ستاسو پیسې دا ستاسو په پیسو ورته شي د دې قوم او غریب قوم نوزي او د دوی وینه دا او د دوی خولد او د دوی نه وزي او غزالمان په مزه کوي ټول ظالمان بد عمل بیل مال د خدای نه لري ایمان دې ته ناغلوګي به د دې ګیرې نه وته راوته نو چې کله غالوا په خکړه اما شومان ته کې خو د نیمه او ته چې ز چې زوس کنه په صبر وکړه دا ما شومان ماړه ما شومان یې ماړه کړ نو ما وته وی چې ز چې زو کنه وینه دا ما شومان مې په جړه لیدلې دي لګي په خنده وینم نو زم چې ماشومان ماړو شو په لوبو ټوکو شو نو روان شو نو اخذ ته وی سبارا شامل المؤمنین لا مسجد نبوی ته چې تعالی او ستا بچولا تنخواه مقرر کی وی هغه ته ما سوق پری بادشاہ هغه وی ګندا بدکا کسرو د فارس پچن بادشاہ وی درو هغه ته ما وی تراشه زبال تیما خدای بخیر کی اے بچیا خدای پاک ته عمر لري کی او تا دې خدای داغه په دې بچا هغه د بادشاہ قابل نه ته دا غیب بادشاہ قابل حضرت عمر فاروق ته روان شي سار د خضراله او جمعه تراله نه وتا او دا سیو قتل او خلق حضرت عمر ته امیر المؤمنین بس خدا پر پیدو وی باخو صاحب بیگا په د بوجه راوړی دا بیگا خودماله اور بل کړی دی بیگا خو لوګی د پستر گو پګیره تیر شوی دی بیگا خو ما د تخیری کړی دی چې خدای دا لره کې وی دا عمر دی
ښځه رستو شوه وې راولې ښځه ښځه یې راوسته عمر ته یې مخامخ ودروله وی وایه که نه د قیامت په ورځ به اوس څه کوې زه عمر یم ما به د ګریوان نه نیسې الله ته به پیش کې ما ته پته نه وه ما وی بادشاه به ډېر لوی سړي ما به څوک ورپرې نه دي د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې به زه سفارش کوم او ستا د شپې په دې نیمه شپه کې زما بچو لکه مه بوجۍ په اوږه راوړه اوړه دې ورله پاخه کړله ولوا دې پرې وخوړله د قیامت په ورځ به د دې ګوۍ زه ستا دپاره کوم عمره د خدای په دربار دومره عجزي وبکې ستا بادشاه د شپې راوبدي وبکې ستا گورنر ستا وزیر اعلی او ستا وزیر او منستر او ستا بادشاه او ستا ممبر وبکې یو تروړه وړه به د شپې یو غریب له کوڅې ته یوسي نه نه ورکوي 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 اوړه ورکوي حوصله ورکوي تصویر کے لیے فوټو کے لیے دقسې ورته مخامخ ودرېږي او څه وایي اله بوجۍ والا ورکوي او فوټو والا وبس هغه د بورې ډک وړه والا ورکوي او فوټو والا وبس سیسټم د فوټو دپاره چې بار راشي او دا د فوټو ښکاره شي خلکو ته چې غریب له مې دا دې د وړو بوجۍ ورکړه صرف دې دپاره صرف د خپل فوټو دپاره چې زه اووې خلکو ته ښکاره شم ای ریاکاره اے ظالمہ اے ریاکارا اے بدبختہ دا غریب پوری لوبی خندا کے نورم شرمے پٹور کا حضور پاک فرمائی چی چالا دا خدای پا نامشے ورکے نو پدا سے طریقہ ورکا چی پدی خیلا سے ورکے یو دا گسم تی خبر نشی نو تو خپلے نہ ورکے سپیر دا قوم ورکے تو خپل بوجه نه ورکې د وینې زوی دل ورکې تو خو دل د خپل بچو وینې زوی ورکې را د بچو تو خپل نه ورکې سپیره نو نورم شرمې په تصویر کې خلکو ته خې چې دا فقیر دی محتاج دی غریب دی دا سوالګر دی پیسې ولا راوړای تکله چې ورکړه ورکولې او 15 لک روپۍ او 10 لک روپۍ ورکا خجون به پېتې شي تاسو ولیدل پرون نابلو زم ولیدل نن د مسلمانانو په جنازوم سیاستونه شروع شو که نه شو شروع اوږه ورکوم دې مړي له چې تصویر کې راشم چې ما اوږه ورکړې چې تصویر والي نو کټ پرېږدي خوا لاړ شي ولیدل تاسو نن سپاغه غریبانانو چې ښځې ته کونډې پاتې شوې ماشومان یتیمانان پاتې شي دا غي په کورونو څه حال دی نن او نن ستا وزیران او ستا ممبران دا غي کورونو ته ځي او فوټوګرافري کوي ما سره ودرېږه فوټو اخلم او در باندې ډېر زیات غمجن ام خپه یم بې خونده یو 15 لک روپۍ ورکړه کنه ممبر صاحب وزیر صاحب لیډر صاحب یو 10 لک روپۍ ورکړه څه دې پنده راځي د خدای ظالمه په کروڑونو اربونو دی والی دي ایمان کے درکی راو کا ما خو د یو د اوازم و نرید چې دی لمونگا یو 15 او 10 لک او 6 لک روپے ورکو خو نرید الکه تاسو لیدي دسه چلو او گاوا او لارشه سیبا فوټو واسا کاکا څنګه چل دی قصرت خدای ته وګوره غم کې پروت دی کاکا جی څه چلو شو ازوی مې مړ شو او اما شومان راواله کنه فوټو وسره وباسم اسه چلو شو د دې یتیمانانو پلار مړ شو اپا غم اختری تا دلته کې صاحب من جلسه جوړه کړې فوټو سیشن نه جوړ کړي اگر اور ول دی دوی پکار دا زخمیان پراتري اغیله دوی پکار دا مړی وشو کفن پکار دی نغد پیسې پکار دی تباشو اترازه الته د جلسه جوړه کړه او الته د خلق راغون کړل اول زری ډر صاحب په سوا خلک وي چې د تاسو یو څه تاسو کو ستا په تاسو شلق راوړي پیسې ورکا یو 10 لک روپے ورکا یو 6 لک روپے او 50 لک روپے ورکا کور دی پینر وانیږي په خدای قسم ډېر دی وایي دروغ هم کرشته ها
تاسو هم جوړ لیډران یې د ما په خیال دروغ هم کړي چې عامله کامینه فوټوانو د پاره ګرځي فوټو مالا وسره بس هلته یو له فوټو بل له فوټو بل له فوټو بل له فوټو او صاحب فوټوان فارقي پلان کې لا ورغه پلان کې لا ور دال لري مفتو کې جلسه جوړ کړلا په مړو سیاستونه کې د خدای ظالمانو هلته یو راشي اسپیټال ته لاړ وزیر اعظم صاحب اسپیټال دوره وکړو د زخمیانو تپوس یې وکړو زخمی له پسر لاس کې خود وزیر اعظم صاحب دا کټا سر دی مردار چا ورکړي زخمی له 1 لک روپے تاسو سره لګی دي سر پاکستان ټول مال خو ته وو ټول دولت خو ته تباہ او برباد کړه ملک ستا بچی غنن په سرو درو کې سملی او سره درغوندي آیا براشي په مریضان فوټو بابا ټکر 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 فوټ باندې په دغه بس سواری شي فوټ باندې زمارو حضرت عمر بادشاہ حضرت عمر د مدینه په کوڅو کې ګرځي او دویمه مولا پلاره تیریږي او د یو خیمه نه د جړه چغې راوته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورنږدې شو چې دا جړه د سره دا چغې د سړي دا فریاد د سړي دا سلګې د سړي ورنږدې شو یو سړی د خیمه نه بارو روري دا دنه څه چل دی وې دا د ما خزه د ماشومې کې نو بیا څوک سره شته وینې څوک سره نشي مسافر ماشومې کېږي دا خدای ډېر سخت وخت دی سه هېڅوک نشته دغه ښځه مې ده او زیبا هله شابه په منډه راله خپلې بیبي ته وایي خاتون اول چې ته ورته وایي خپلې بیبي ته وایي هله شابه چې د ماشوم د پیدایش په وخت کې څه پکار یې راواله شابه چې ماشوم له د پیدایش نه څه ورکول او بې ښځې له څه ورکول یې راواله بیبي یې زر د راسه تیار کړل او بیبي یې د ګوتې نه ونیول او خیمې له ورسوله هله ورننوځله دې ښځې خدمت وکړه ابوبکر دې زمانه د امیر المؤمنین صاحب خزه دا دای خدمت بو کی قسم په خدای لاس چاله نه ور کوي کورونا ستیر شوی چې خلک په غم اخته دي نن ستا وزیران او ستا ممبران چې یو بل سره ستړي مشه کوي دا شي کی دا کونډه یو بل دا څنګه یو بل سره جنګي سلام علیکم څنګه یو بل سره جنګي او چلته امریکای ته لاړ شي کنه او برتانی ته لاړ شي دا غیر بادشاہ ته شدید سلوټ کوي او ته داسې کی په دې څنګه چې خواشه کوي رانه دې نشي کني په دا څنګه دې داسې نه و هاي سونه خلق دې دنیا کې دې غمونو نه یریږي د خدای نه یراړو چا کېشته دې په خپل دلدلې ماته ولک ټلیفون کو وچې زلزلې دي اډېرې احساس خیال ډېر زلزلې وجه زلزلې دي ما یو زلزله خو یره چې بیا زلزلې دي تاسو په یارو ما یو دا وې دا بس کېږي مې مرو وکړه وې دا به مرو نو مې مرو باندې دا سه غریب ورخته وکړه ما وګني بشیر جان دي دیم نه مرګ نړۍ یری توبه واسه د مرګ نړۍ یری نو دا زمون خلک دومره ټیزنان دي دا بادشاہ نه دا خلک اوس هم سپیمو تا غدا غوي ته چې کم پرې پروتي کنه هغه کوری اوس سپیمو تا هغه کورونا ختم شوا الحمدلله وکورونا دا چې نه وا کورونا وا خلل ختم شو خدای مو به خو بس اوس سپیمو نه ځانم هغه جوتی غویان جوړ کړی سپیمو ته اوس هم کوری چولې دي لری کې سړی خلک کو لو کې په مانځ کې کوری چولې دي او د مانځ نه بغیر لکه خدای ته چغي وخه ظالمانو سکوي نو هغه بیبي بوتله هغه د زنانه دنه خدمت وکړو او چې کله د زنانه ماشوم پیدا شو نو بیبي आवाज ورکړه وی امیر المؤمنین مبارک دې شستا د مسافر ورزیو شو چې دې اوې خدام پر پیدا شو او سلیم پر پیدا شو هو د امیر المؤمنین دې دا عمر دې په نیمه شپه بل خدای را واستو زما د خدای د دیتوب خدمت وکړو اوهو امیر المؤمنین معافی غواړه تخپل بیبي راوسته په دې دش بیابان کې او زما د بیبي د دایتوب خدمت ته پیوکا او ماشوم پورونه کې انغاړي او صفائی دی وکړه زما د بیبي معافی غواړم نه بچي معافی خبره نشته قیامت پرس کستا دې خدي زما گریوان تلاس چولې ما به بیا خدای سره سکو ایمان دې ته وی عجز دې ته زمون خلق په دې نه دي دا د حضرت عمر زندگی چې د مدینه په کوڅو کې ګرځي
د رعیت حال معلوموي تا ته څه ضرورت دی تا ته څه ضرورت دی تا ته څه ضرورت دی ته څه غواړې او څه وایي اخري ټکې واوره وایي که د فرات د دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شي د قیامت پر ورځ به یې تپوس د عمر فاروق نه کېږي حالانکه د دریاب په غاړه سپی ولې تندې مري خوله دې ورښکته کېږي یعنې د حیواناتو غم به مه کوم د انسانانو غم خو به لازمن کوم خو د حیواناتو غم به مه کوم زما رونو مقصد زما څه دی تاسو لرې خدای ټول کامیاب کړي ستاسو بچو له دې خدای غټې غټې افسرې ورکړي ستاسو بچو له دې خدای غټې ډګرې ورکړي تاسو له دې خدای پاک ښې بنګلې او ښې موټرې درکړي تاسو دې خدای ډېر کامیاب کړي خو چې بچي له دې کامیابي راشي تا له کامیابي راشي ستا د بچي نه افسر جوړ شي ستا د بچي نه منسټر جوړ شي وزیر ته جوړ شي ممبر ته جوړ شي نو خپل زوړ حال به نه یری عمر به ځان ته رامخکې کړي تا ته موټر میلاو شو تا ته بنګله میلاو شوه نو په هغې به ته کبرجن نه جوړېږي کبر به نه کوې لویي به نه کوې د حضرت عمر حال به رامخکې کړي ما اورېدلي وو زمونږ په دې علاقه کې یو سړی تېر شوی دی نو مې د تنالم بعضې دوستان به وپېژني هغه به پخوا پنډي و دا پنډونه به یې وړل دا په بوجۍ موجۍ په بازار کې نه دا بوجۍ چې په شوړي یو خبر خدای مالدار کړ ما اورېدلي و د یو ثقه سړي نه خدای ډېر مالدار که د بنګلو د ځمکو د جایداد خاوند ته خدای پاک جوړ کړ خو مخکې به یې دا بوجۍ په دې شوړلې نو کال کې به یو ځل خپل بچي راغونډ کړل او خپل صندوق پې راواغېسته او بیا ورته کوله وکړه ورته یې بچې دا صندوق راوالی بیا ورته کوله وکړو په هغې کې د هغه هغه پړیم پروت و د هغه هغه زړې شلېدلې سپلۍ پرتې وې په هغه صندوق کې د هغه هغه شلېدلې جامې پرتې وې او په هغه صندوق کې د هغه هغه د اوسپنې کړۍ پرته وه چې هغه بوجۍ به یې پینې وه ای بچې دې ته وګورئ هغې ته خو پته وه بابا دا څه کې ویې نه دې ته وګورئ دا حال و زما ګورئ ما دا چل کړی دا زما زندګي و دا زما حال دا پنډونه مې وړلي دي دا رسۍ به ما غاړې ته اچولې وه دغه شلېدلې سپلې دا چې اوس څه دي دا ګورې د خدای فضل زما باباجي به څه وې چې دا د مولوي صاحب خدای پاک دې وبخښي ما به ورته کله وې دا خبرې مه کوئ نه بچې دا واوره وې زه چې رالم زما پلار زره تربورانو نه راوتښتولم دلته چې تربوران یې راله مړ نه کړي د جایداد خپارز ولې جایداد مې و د نیکه مې ډېر جایداد جایداد یې پرېښود په پړانګو کې او دلته کې زه راوتښتولم نو وی زما پلار د 2 کالم چې مړ شو شیخ و دلته شیخ الحدیث و الحمد شیخ القرآن نو یوه ګې به یې پخه کړه نو ګوته به یې په منځ کې راښه چې بچې دا نیمه به ته خورې نیمه به دې خور خوري هغې به نارې شپې تېرې دی په خدای قسم دی یو ځل نه بار بار وی بچې دغه زما ژوند وګورې ښه دا نه چې زما جایداد نو زما د پلار ډېره ځمکه وه زما د پلار دومره جایداد و چې د چوتي پول د خوا کې دا ټول جایداد زما د پلار او زما د نیکو لیکن هغه هر څه پرېښودل دلته راغی د دین د خاطره راغی دغه زما زندګي و دا زما ژوند دا مال چې خدای ډوډۍ راکړه ده د دین د برکته خدای راکړی عاجزي به کې ځان ته بر سره مخکې کې کبر او لویي به نه کې الله به خفه شي ګورې هر څه به نه والي مال به د سړی خو په غم به د اخته کې عاجزي به کې همسایه ته به سپک نه ګورې غریب ته به سپک نه ګورې او په رشته کې د چې کم کمزورې دی او غاړې ته ځان ته رانږدې کې عاجز به راته غاړه باسې ځان ته وزیر صاحب ته مې چې وزیر صاحب د غریب قدر وکړه عزت وکړه احترام وکړه ممبر صاحب غریب د غاړه ورکړه کښېنه مداوی وکړه دې سره به ستا زندګي ښي په دې به د خلکو خوښېږي په دې به نه خوښېږي چې ته غریب ته څنګه لور مخامخ کې په خیر دی کې څه واقع پاتې ده هغه به راته انشاءالله آینده جمعه ویمه انشاءالله